رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص روزانہ صبح اور شام کو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ دعا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص روزانہ صبح اور شام کو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبر کو چا ټماټر خرشي کنه بیا تاسو ته وایم ټماټر والو یار ډېر مصیبت شروع کړی یاره هغه مزه هغه خوند یې راله خراب کو نو ها یو خبره مې دا کوله چې بهی تاسو ویډیوګانې جوړوئ نو ټولو ته دا درخواست دی چې ویډیو جوړوئ نو په هغې باندې چې تاسو د دین خبره کوئ چې د قرآن سبق پې لګوئ ترجمه پې لګوئ څوک چې د قرآن پاک یو آیات ترجمه صرف واوري الله پاک ورته د 10 رکعاتو نفل نه زیات اجر ورکوي ویډیوګانې پې مه جوړوئ تاسو به قبرونو کې او تاسو ته به د هغې ګناه میلاویږي او که د دین خبره پې ولګوله نو تاسو به قبرونو کې او تاسو ته به هغې ثواب میلاویږي بھئی زما دا ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ انشاءالله نو تاسو ته به هم اجر میلاویږي موږ ته به هم اجر میلاویږي صحیح ده انشاءالله ټول به یې شیر کوو که نه انشاءالله هسې د ګډېدو مړېدو ویډیوګانې هم موږ ډېرې شیر کوو خو د دین ویډیو شیطان موږ نه پرېږدي که نه د ثواب به پرې راته تر عمره میلاویږي السلام علیکم، کیسے ہو حاجی صاحب؟ بڑی دیر بعد ملاقات ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے